دا مور او پلار دوی په ژوند کې ډېرې سختې لیدلي په ډېرو سختو تېر شوي دي هغې وله دا زړه کمزوری کړی دا زړه وله ستړی کړی دوی په ډېرو مرحلو تېر شوي ته اوس تازه تازه ګرم ګرم ګرځي چې وایي زمونږ کور دی او جیداد دی او مال دی او پلانې دی او هر څه هغوی څه کړي دي نو هغوی په ډېرو مرحلو تېر شوي نو زړه ستړی شوی دی بله دا دې خبرې تاسو ته سوچ کړی د خپل پلار ته وګوره که چېرته ژوندی او که مړي نو د بخاني دعا وله غواړه موقع ده د لاس تللې ده اوس دې سپین ږیري پلار ته وګوره دی چې دا په هر خبره خفه کي دی چې دا په هر خبره غوسه کي د هغې یو وجه خو دغه ده چې په ډېرو حالاتو تېر شوی دی دویم دا چې یوازې شوی دی همزولی اکثر د دې مشرانو مړه شي نو څوک هم نه چې بار ورسره کښېني پلانې و یاره هغه مړ شو یو زموږ د سبق ملګری هغه پلانې مړ شو هغه مړ شو هغه مړ شو دی ته یوازې شي په داسې ټایم کې به دا مشران یوازې کېدو ته نه پرېږدي د هغوی ملګري د هغوی همزوري د دنیا نه لاړ شي نو هغوی بیا د الله نه بعد هم تا ته ګوري چې دا بچی دی او دا مې لور ده او دا انګور ده دا مې نوسي دي او ته هم راولږي یوازې پرېږده او ته ورسره بد اخلاقي شروع کړې او ته ورسره ظلم زیاتی شروع کړې نو پاتې څه شو نو د میاندو سره خصوصا نو دا مسله د پلار او د مور دواړو لپاره یو شان ده خو مور دا ده چې ډېره کمزوري الله سوي حملته وهنا على وهن کمزوري ده سره د دې کمزورتیا دا بچی چې دی نو په 9 میاشتې په خېټه کې ګرځولی دي یو خو هغسې کمزوري ده پیدا شوي کمزوري ده او بیا دا کمزوري ښه کمزوري شي چې 9 میاشتې دا بچی په خېټه ګرځي وفصاله فی عامین 2 کاله بیا پی دي او بیا دا ماشوم لویول او د سره دا سختې تېرول موږ ته خپله لکه کم کسانو چې ودونه دي هغوی ته دې تجربه شتي چې کله موږ کټ کې سم نو ماشوم جاړي لرې کوي بس او موږ ویده شو دا مور ټوله شپه دې ماشوم ته ناست او غلی شي او تاله به دا راولم او تاله به دغه او کله دوايانې ورکوه او کله یې څه پاکوه او کله څه او کله څه لویه سخته دې مور تېره کړې لویه سخته ځکه په عبدالله بن عمر پسې یو کس راغی وي مور مې په شا حج له وړې ده ګوره د یمن نه د یمن نه چې دا خبره خو اورېدو کې به دې چې دغه نه کول به ډېر ګران دي د یمن نه یو سړي مور په شا کړي او د قافلې سره روان دي او بیا مې په حج هم وکړو اوس مې مدینې ته راوستې دې ځای نه به یمن ته بیا وړمه دقه شان نو ما یې حق ادا کړو هغه ورته کله چې ته د دې مور په دې خېټه کې وي عبدالله بن عمر ورته وي کله چې ته د دې مور په دې خېټه کې او ته به داسې وخوځېدې او دې به هغه سړیکه محسوسه کړه تا له د هغه سړیکې هغه بدله دې هم نه ده ورکړې عمر بن خطاب پسې یو کس راغی وی امیر المؤمنین د مور ډېر لوی خدمت کومه وي په شا یې ګرځوم تر دې چې یو دسماتې له زه به وزم راولم دومره کمزوري شوي او خوله کې وله ډوډۍ ورکوم اوبه وله ورکوم حق مې ادا کړو که نه نه دی ادا کړی وی امیر المؤمنین ناشنا خبره کې د دې چې دومره اوچت حق دی خو ما سره هم دا کړي دي که زه یې ګرځولی یم په غېږ کې ډکو میچازو تشو میچازو له زه بوولی ما له ډوډۍ په خوله کې را کړې د څښاک کې را کړې اوس یې زه هغې چې څه کړي اوس زه کوم نو ما څنګه حق ادا نه کوم هغه ورته ووي ته چې دا کارونه کوې نو زړه په یو ګوټ کې دی چې کله به مري
او هغې چې دا کار کوو نو ستا د اوږد ژوند دپاره دعاګانې مو غوښتې دا فرق دی نو د میندو ډېر خیال ساتئ ډېر خیال ساتئ د دوی د قدمونو لاندې جنت دی او د امن و امان دی او د دعاګانو خزانه ده او د دوی د برکت الله رحمتونه راوروي او ډېرې لارې الله اسانوي